بس عزیزانو خبره داسې ده د څوبي عزیزانو علم کور آباده که مړه شکر الحمدلله په ما کې حضور پاور الله پاک یشتي لکه په شیراني صاحب کې او شیراني صاحب دا هم خدای کامیاب ساتي آمین او د ده په شګړې باندې موږ ډېر خوشحاله سوي یو او سپین روب هم خو د شیراني صاحب په نامه روب دی او څڅوبی دی یو خړوبی دی او یو ترخوبی دی ولې مخکې څڅوبی دی پسې ترخوبی دی بیا دا د څڅوبي خلک به ما ته وایي چې مړه په مړه کې وړې وړې بدۍ دي او په واړه واړه مجلسونه دي حاجي پاته سو بیا به دغو مجلسونه زه درځم په زمې د لاندې غوښې به راپخوئ او دا نیکۍ به زه دا وړې وړې دا ټوټه ټوټه دا غټې غټې نیکۍ دا به خدای در ختموي دا به زه در ختموم او انشاءالله تاسې خو په المارات کې زما ملګري تر څه یاستو خو دغه د میراث اوس به له روبه ځاخه زه بیا یاته کمال خان چوک له ځاخه زه بیا په ګاډي کې درځم یاته به دغه خړوبی څڅوبی درېمتونه به پرې کوي درېمتونه به کړم که ژوند خیر یاته به تاسې ناست یاستو بس حسین شیراني قام څورخېل د مغل کوټ دا که ژوند خیر دا به تاسې لره درځي ما تاسو او تاسې به مو خیال ساتئ تاسې به مو خدمت کوئ درانه به ولاړه درانه به کښېنئ او بې پنده به زه هم نه درته رغاړم او بیا که نه رغېدمه زه خو زه اویا کلو سړی یم مړه له ما خو دماغ خو خامخا یو زیاته کمه خبر سي او دا ځوان نه خدای کامیابه ګوټ ساتي او پاته سو دا خبرې وله شعر کاستو او دغه کزمند خیر باس ودا ته وایي ګوټ او پاته سو دا لیک کاستو پر پاڼیو ته یې وخځوئ چې دا مجلسونه و تمام برغه او لرغه ته ملاو